کله چې څوک در سره بد کوي نو ته په مقابل کې بد مه کوه، ځکه ته خو د هغه د اخلاقو لپاره ژوند نه تیروي، بلکې ته د الله جل جلاله د رضا لپاره ژوند تیروي. غچ اخیستل خو اسانه دي او غچ اخیستل د کمزورو زړونو کار دی، او بخښنه کول او صبر کول دا د قوي زړونو کار دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي ادفع بالتي هي احسن، یعنی بدی په ښه طریقه دفع. څوک چې در سره بد کوي ته ورسره ښه وکړه تر څو هغه د خپلو بدیو څخه پښیمانه شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو زیات اذیتونه او مشکلات وررسېدلي دي، او ده به همیشه بښنه کوله او همغه کسانو ته به دعا کوله چا به چې ورته ضرر رسوه او صبر یې کوه. نو ته هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی یې، خلکو ته بښنه وکړه، الله جل جلاله به تا ته بښنه وکړي، او د خلکو په سختیو او مشکلاتو باندې صبر کوه، الله جل جلاله به تا ته لوړ مقام درکړي.